خو راروی دی که راغې راغې که لاړو لاړو خو راروی دی که راغې راغې که لاړو لاړو غر لیونی دی که راغې راغې که لاړو لاړو چې ښار کې ګرځي چې ښار کې ګرځو دا خو به کیږي چې ښار کې ګرځي چې ښار کې ګرځو دا خو به کیږي خو بس مرګی دی که راغې راغې که لاړو لاړو دای کمال دی چې کله راشي محفل رڼا شي دای کمال دی چې کله راشي محفل رڼا شي دای کامې دی که راغې راغې که لاړو لاړو دې کې د راسو د اعتراضو ولې خفه شوي دې کې د راسو د اعتراضو ولې خفه شوي خو وسویلی دی که راغې راغې که لاړو لاړو غره زه ستایم دا درته وایم اوس خوښه ستا ده غره زه ستایم دا درته وایم اوس خوښه ستا ده نور ستا سمې دی که راغې راغې که لاړو لاړو ګرانو مینوالو یو ځلې بیا په پروګرام کې درته ډېر ډېر دوا او ډېر ډېر سلامونه مې په ځان باندې ومني پروګرام ادبي ملګرو کې یو ځلې بیا تاسو سره مخاطب شومه د ادب پروګرام دی د شعر پروګرام دی ډېر ملګري غوښتنه کوي پروګرام کې را سره نن مهتاب هم زموږ ملګری دی راغلی دی په دوبۍ کې د ژوند ډېرې ورځې شپې سبا کړي دي په چوټۍ باندې راغلی دی یو اتفاقي را سره میلاو شو هغه سره هم ډېر خوندورې خبرې وکړي ډېرو وخاندل زموږ ډېر د تن مزاح یو ډېر ښه ملګری دی چې موږ سره ټوکې ټکالې کوي زموږ ورسره په مخونو باندې خنداګانې خوشحالۍ راځي او په پروګرام کې را سره زموږ یو زلمی شاعر ډېر کم عمر دی خو ډېر ښکلی غزل لیکي د دې نه مخکې هم ترې موږ یو ویډیو کړې وه ملګرو به بیا فرمایش کوو چې د هغه نه به راله بله ویډیو کې نو شبیر مانیروال را سره ناست دی ډېر وړوکی دی د دیني علم او دنیایي علم سره د پښتو ژبې خدمت هم کوي شعر هم لیکي غزل هم لیکي مونږ خو خپله هم نه پوهېږو ما هر پروګرام کې دا وایم چې مونږ لاچڼې یو شبیر هم دغسې لاچڼی دی غزل یې لیکلی دی زما په خیال باندې خو ډېر ښه غزل لیکلی دی چې د ده د عمر ته وګورو د ده د ټکو ته وګورو هغه سره اول یو څو خبرې کوو بیا به ترېنه غزل اورو په تاسو باندې به یې پرېږدو چې شبیر په خپل غزل کې کم پیغام د پښتون ولس دپاره راوړی دی شبیره پروګرام کې درته په خیرالي وایو ستړي مه شي درته وایو مننه جی مننه شبیره دا راته ووایه چې د عمر لیاس ته لسم کې دولسم کې یې او خدای پاک ته له ډېر ښکلی ذهن درکړی دی ډېرې ښې نمبرې دې اخیستي دي الله دې دغه کوم کامیاب ساته د ادب دنیا ته څنګه رالی شعر دې څنګه ولیکو نو بس دا خو د وړوکوالي نه زما د شعر سره مینه وه او ما به دغه کول خو لکه هغه ټایم به خبرې وې که نه داسې غزل طرز نه نو بس اوس چې زه د کالج د سکول د کار نه فارغه شم نو بس دغه غزل مزل لیکم اصلاح پکې دله په غزل کې یا ردیب کاپیه باندې چا پویه کړې بس دغسې خو کوکولې جان بدر کاکا د هغې سره ناسته پاسته د هغې د وجې نه او دغسې تا سره کینم را کینم د تسکین صاحب کتاب میتاب وګورم نو هغې سره بس دغه مې زده کړي دي اوس بس څوک چې تسکین صاحب سره او جان بهادر کاکا سره کیني پاسي نو د هغې په غزل کې به خامخا بیا زور یې زړه راښکون به یې پکې شبیره خپلو مینوالو ته غزل ډالۍ که چې خوندونه ترېنه واخلي مننه د غزل یو څو شعرونه دي چې په وطن باندې جنګونه ساتم چې په وطن باندې جنګونه ساتم نو بیا به څنګ پکې ګلونه ساتم او یمه بېوسه ځکه نامې وري څوک یمه بېوسه ځکه نامې وري څوک که په خبرو کې لالونه ساتم او که تا انکار د محبت مې کړی که تا انکار د محبت مې کړی خو زه لا اوس هم ستا خطونه ساتم او زما د یو زړه پروا نه کوي څوک زما د یو زړه پروا نه کوي څوک زه د بلاو خلکو زړونه ساتم او که په ظاهره کې خوشحال ښکارم خو که په ظاهره کې خوشحال ښکارم خو په زړه بلا غمونه ساتم او دنیا پانی د وکړه سوچ شبیره دنیا پانی د وکړه سوچ شبیره هسې بلا شي ارمانونه ساتم ډېر خو ګرانو مینوالو د شبیر نه تاسو غزل واورېدو چې ډېر کم پروګرامونو لذي زه هم چې اډوتلی به ومني د دې نه مخکې موږ هم
یو پروګرام کړو، تاسو ډېر زیات خوښ کړو، ستاسو د خوښولو د کتلو یو جهان مننه کومه. د تسکین صاحب یو څو شعرونه خپلو مینوالو ته ډالۍ کوم او بیا به د شبیر نه غزل اورو چې یاره مې په زړه کې د خدای پرېوته، یاره مې په زړه کې د خدای پرېوته او ځکه مې د لاسو پیاله یې پرېوته. دا تصویر به کم مصور نقش کی، دا تصویر به کم مصور نقش کی، چانه په تنور کې ډوډۍ پرېوته. تیر وته او ترنده واپس شوله، تیر وته او ترنده واپس شوله، لار کې چې د غوږو والی پرېوته. کړه شو په اسمان کې تندر پرېوتو، کړه شو په اسمان کې تندر پرېوته، ولوېده د جالي ملغی پرېوته. دا تسکینه څه چل پتا شوی دی، دا تسکینه څه چل پتا شوی دی، دا څه بلا ستا په ځوانۍ پرېوته. ملګرو د تسکین صرف په دې شعرونو باندې د شبیر مانیروال خواته بیا ځو او خوندور غزل ترېنه اورو. شبیر خپلو مینوالو ته غزل ډالۍ که چې خوندونه ترېنه واخلي. مهرباني. د غزل یو څو شعرونه دي چې څه رنګارنګه نندارې دې وځي، څه رنګارنګه نندارې دې وځي، او ژوند سره مړه ورځې شپې دې وځي. د یو غریب زندګي څنګ تېرېږي، د یو غریب زندګي څنګ تېرېږي، خو د بدن نه یې خولې دې وځي. کله قاتل کله مقتول جوړ کړي، کله قاتل کله مقتول جوړ کړي، په پښتنو باندې نخرې دې وځي. یو ورځ به امن پې ضرور راځي، خو یو ورځ به امن پې ضرور راځي، خو اوس پښتونخوا باندې لمبې دې وځي. او خوب مې شروک اوس د شپې هم نه راځي، خوب مې شروک اوس د شپې هم نه راځي، د ستا په یاد کې شوګیرې دې وځي. او دا په ښارونو د ماکې چې ویني، دا په ښارونو د ماکې چې ویني، دغه د امن جنازې دې وځي. او د چا پوښتنه چې کوم شبیره، د چا پوښتنه چې کوم شبیره، وای غمونو کې لمحې دې وځي. ډېر خو تا سره باچا څه دي، تا سره باچا څه دي، ما سره بلا څه دي. راشه سامې وباسه، راشه سامې وباسه، دغې نه سیوا څه دي. مرګ دې عذابونه دي، مرګ دې عذابونه دي، نور زده د مولا څه دي. او یو ځل دې غوس کړی یم پې، نن دې لاس کې بیا څه دي. او غم دې غم دې غم دې غم، غم دې غم دې غم دې غم، ژوند کې د خندا څه دي. یو صاحب لرم زړه کې کم څه دي، سیوا څه دي. ملګرو راځئ چې د شبیر نه بل غزل هم واورو، په شریکه ترېنه خوندونه واخلو. شبیر خپلو مینوالو ته بل غزل هم ډالۍ کړه چې خوندونه ترېنه واخلي. مهرباني. غزل دی چې زما په سترګو چې جړا ولاړه تېره شوله، زما په سترګو چې جړا ولاړه تېره شوله، دا مې د صبر انتها ولاړه تېره شوله. نور به د چا پسې جړا نه کوم ویر نه کوم، نور به د چا پسې جړا نه کوم ویر نه کوم، دا خو زما کمه کلتیا وه لاړه تېره شوله. او دا چې هر وخت به مې په سرو سترګو جړا کوله، دا چې هر وخت به مې په سرو سترګو جړا کوله، د محبت دغه سزا وه لاړه تېره شوله. او زما په ژوند کې کروندرې د غمونو وکړه، زما په ژوند کې کروندرې د غمونو وکړه، ستا د یوې لحظې خندا وه لاړه تېره شوله. او خیر که ژوندون مې تا پسې خاورې رې شوله، خو خیر که ژوندون مې تا پسې خاورې رې شوله، خو ستا هم څه اوسنو ښکلا وه لاړه تېره شوله. او شبیره څنګه به یې نه یادوم نه یادوم، شبیره څنګه به یې نه یادوم نه یادوم، عجیبه غوندې ادا وه لاړه تېره شوله. ډېره زیاته مننه شبیر مانیروال صاحب چې تاسو مونږ له ټیم راکړو د هغه ملګرو دپاره څوک چې غزل سره مینه ساتي، څوک چې شعر سره مینه ساتي. ډېر وطنوال ملګري دي او ډېر پښتانه ورونه دي زمونږ چې هغوی په بهر هېوادونو کې دي ژوند کوي، که هغه په اماراتو کې دي او که هغه په یورپي ملکونو کې دي، موږ سره سات په سات باندې اړیکې نیسي او موږ نه بیا غوښتنې کوي موږ به هم ستاسو په شان ملګري، زلمي ملګري یا هغه خلک چې کم رستو پاتې شوي دي د ټیوي د شیشې نه، هغوی موږ خپل کوشش شروع کړی دی. انشاءالله دا به وي ملګرو، که ساګانو بې وفایي ونه کړه او مرګي پرېښودي نو ډېر زر به وي چې په یو بل پروګرام کې به د یو بل ملګري سره بیا مخاطب کېږو در هغه دمه پورې، در هغه ساعته پورې
خپل قربه صاحب مانیروال له ورکړي اجازت چرته چې ومیي ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان.